اکثر خلک په روژه مبارکه کې دا یوه غلطي کوي د دې د وجې دوی مکمله میاشت روژه هم ونیسي او یوه روژه یې هم نه وي صحیح. دغه بیان په غور سره واورئ او دې باندې عمل کول پکار دی هر مسلمان ته. چې کله موږ تاسې پیشلمي له راپورته سو پیشلمي کوو نو په دې وخت کې د پیشلمي وروسته بعض خلک چای کوي، بعض خلک یو څه نور شی می خوري او د انتظار یو اذان ته. چې کله بیا اذان شروع سي نو د دستي یا اوبه وڅښي په دې وخت کې، یا یو چا سګریټ لګولی وي، یا یو چا نسوار کړی وي، نو د اذان د الله اکبر ویلو وروسته دی هغه شی د خولې څخه وغورځوي. نو وروره ستا روژه خراب سوله، ټوله ورځ به وږې او تږی به در باندې تېره سي، خو لیکن ستا روژه به صحیح نه وي. ګوره چې کله پیشلمۍ کوو د پیشلمي کولو وروسته موږ خپل ځان ته وخت معلوم کړو چې د سهار وخت کله داخلیږي. د سهار وخت داخلېدو څخه مخکې 10 منټه مخکې موږ باید خوله بنده وساتو، یعنی دا مکمل خوراک څښاک یا نسوار سګریټ دا پرېږدو. اذان ته انتظار کول نه دی پکار. اذان د دې دپاره نه کیږي چې د پیشلمي وخت ختم سو، بلکې اذان د سهار د لمانځه دپاره کیږي. ګوره موږ اکثره خلک نه پوهیږو چې دا د پیشلمي وخت څه وخت ختمیږي. د دې خپل وخت د سهار د داخلېدو چې کوم د سهار وخت داخل سي نو پوه سه چې د پیشلمي وخت ختم سولو. اذان ته انتظار نه دی کول پکار، اذان خو د لمانځه دپاره کیږي. نو دغه یو بیان که کولی سي در سره شریک کړئ چې هر مسلمان ته ورسیږي دا ضروري معلومات دي.